أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم ولدار الآخرة خير للذين اتقوا أفلا تعقلون حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قدیر بنی آیت مبارک کے اللہ تعالی جل شانہ عم نوالہ د مشرکین مکہ د جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم په نبوت کې کم شبہ و کم شکو چاغوی دا ویل چرا دا پیغمبر خو زمون پشان سړی دی زمون پشان چې کم دی خوراک سکاک کوي بازار کې ګرځي را ګرځي پلارو کې ګرځي را ګرځي نو پکار خدا دی که الله خامخا پیغمبر را لګلی نو فرشتہ به پیغمبر را لګلی وي نو د سړی دا پیغمبرې د راتو څه ضرورت دی نو الله د هغې په دغه شعبې باندې رد کوي او فرمایي چې وما ارسلنا من قبلک الا رجالا نوحي الیهم نه دی را لګلی مونږه اے حبیب الوان دي دستانه پیغمبران الا رجالا مگر هغه ټول سړي مونږه را لګلی دي ولې نبوت د پاره مونږه د سړو انتخاب کړی دی دا نبوت نه فرشتو ته ملو دی نه ښځو ته لہذا مونږه مخکې څومره پیغمبران دنیا ته را لېږلي دي هغه مونږه سړي را لېږلي دي او هغې له پیغمبري ورکړې ده او باقاعده مونږه نوحي الیهم هغې ته مونږه وحي را لېږلې ده او دا وحي چې کوم دی دا د پیغمبر د نبوت دپاره یو غټ دلیل دی چې هغه ته وحي کېږي. دویم دا خبره الله بیانې چې مونږه څومره پیغمبران دنیا ته را لېږلي دي ستا نړوان دي نو هغه مونږه من اهل القرى د بسته اوسیدونکو خلکو نه چې بسته نه مراد خاریه ده چې تمام پیغمبران چې کوم الله دنیا ته را لېږلي دي هغه د خاریې اوسیدونکي خلکو او په هغې کې وجه دا بیانېږي چې د خاریې اوسیدونکي خلک دا مهذب وي بردبار وي عقل و فهم کې چې کوم دي لږ سواوالی لري پوهې ډېره زیاته وي په نسبت د بانډو او د صحرا او د ځنګل چې هغه خلک چې کوم دي طبیعت کې سختي وي او غیر مهذب وي عقل و فهم کې هم کمی وي نو څومره پیغمبران چې دنیا ته را لېږلي دي نو هغه د خاریې اوسېدونکي دي او د خاري نه الله د هغې انتخاب کړی دی. ورپسې بیا الله د موجوده کافرانو ته د عبرت دپاره د سابقه قومونو د احوالونه عبرت د حاصلولو دپاره ورته فرمایي چې افلم یسیرو فی الارض آیا تاسو په دې ځمکه کې سفر نه کوئ تاسو شام او یمن ته او دغه شان چې کوم دي نورو علاقو ته ځئ راځئ نه د تجارت د کاروبار دپاره او تاسو بیا فینظرو پس پکار چې تاسو وګورئ چې د هغه خلک چې کوم قوم نوح دی قوم لوط دی قوم عاد دی قوم ثمود دی قوم شعیب چې دغه خلکو د خپل پیغمبر تکذیب وکړو الله هغوی باندې کم قسم عذابونه راوستل او د هغې خلکو چې کوم دي باقاعده د هلاکت
تباہی اغا نخم او کندرات هم موجود دی. نو تاسو دې ته ګورئ نه چې کیف کان عاقبت الذین من قبلهم، څرنګه و انجام د هغې خلکو چې کوم تاسو نه روان دي الله هغوی تباه او برباد کړي دي. نو د هغوی نه لږ غوندې عبرت واخلئ او د دې خپل پیغمبر خبره ومنئ، ورنه ستاسو هم بیا دغه انجام دی. او الله فرمایي چې ای کافرانو تاسو خو د دنیا دی خوشرنګۍ ته وګورئ، د دنیا دی ژوند ته وګورئ، خو لیکن دا خو عارضي څیزونه دي او عارضي چې کوم دی په دې کې خوشحالۍ دي. بهترین ځای چې کوم دی او د خوشحالو ځای ولدار الاخرة خیر للذین اتقوا، کو د آخرت چې کوم دی هغه ډېر غوره دي د هغې خلکو چې هغه تقوادار او پرهیزګاره دي. ویا د آخرت کور چې کوم دی هغه د تقوادارو خلکو دپاره بهترین کور دی چې بیا هلته چې کوم دی خوشحالۍ هم دي، راحتونه هم دي، هغې کې همیشوال هم دی، هلته بیا څه مشکلات او محنت مشقت هم نشته، بغیر محنت مشقت به ورته هر څه ملاویږي. دنیا خو یو دارالتکلیف ځای دی، په دې کې که یو څیز ملاویږي هغه هم په ډېر محنت او مشقت سره او عارضي دي، ختمېدو والا دي. لہذا تاسو د آخرت دپاره فکرمند شئ او تقوا اختیار کړئ. افلا تعقلون، آیا تاسو عقل نه کار نه لې؟ په دې خبرو تاسو ځان نه پوهوئ. ورپسې بیا الله فرمایي حتی اذا استيأس الرسل وظنوا انهم قد كذبوا جاءهم نصرنا. علماء دلته فرمایي چې په دې آیت کې لږ غونتې د غور ضرورت دی. لومبنۍ خدا خبره چې حتی اذا استيأس الرسل، تر دې چې نا امید شو پیغمبران، نو د پیغمبرانو د نا امیدۍ نه څه مراد دی؟ او بیا دویم وظنوا، د ظنوا دا فاعل څوک دی چې چا ګمان وکړو، د چا خیال دی، او انهم کې بیا دا مرجع د دې څوک دی؟ قد کذبوا، او بیا د دې نائب فاعل څوک دی؟ نو لومبنۍ خبره د هغې جواب دا کوي اذا استيأس الرسل، پیغمبران چې الله دنیا ته رالیږلي دي، پیغمبرانو د خپل قوم ته بار بار په کلونو د الله د توحید پیغام رسولو، خو لیکن قوم چې کم دی د هغې په لکې د ایمان ډیوه نه بلېدله، ایمان یې نه راوړو. نو تر دې چې پیغمبرانو ورته خپل معجزات هم ښکاره کړل، د خپل نبوت د تصدیق دپاره بېشماره براهین او دلایل هم ورته پیش کړل، خو لیکن قومونو امتونو چې کوم دی د خپل پیغمبر خبره نه منله او ایمان نه قبلولو. نو تر دې چې پیغمبران د دې خبر نه امیده شو چې دا قوم خو بس اوس ایمان نه روړي. نو د دې نه مراد خو دغه وضاحت کوي. اوس دویم وظنوا باره کې چرا ګمان او خیال وکړو، دا ګمان او خیال اوس د دې نه مراد څوک دی؟ دې فاعل څوک دی؟ نو بعضې خدا وایي چې د دې فاعل چې کوم دی انبیا دي، چې پیغمبرانو دا ګمان وکړو چې په تحقیق سره دوی سره دې ته دروغ ویلي شوي دي. دروغ مطلب دا چې دا کوم قوم چې کله تاسو دوی ته پیغام ورکوئ دوی ستاسو دا دعوت نه قبلوي، نو دوی باندې به عذاب راشي. هغه عذاب کې لږ غوندې ډیل راغی لکه مؤخر شو ورته. نو دغه دی کې پیغمبرانو دا وویلي چې یاره او د الله هغه امداد باره کې چې د الله امداد رانغی، نو دغه دی کې دا پیغمبران وایي چې یاره مونږ ته دروغ ویلي شوي دي. نو دا نسبت پیغمبر ته کول خو جایز نه دي چې پیغمبر د داسې وي چې یاره مونږ ته الله دروغ ویلي دي چې دې باندې به عذاب راځي. نو بیا وی صحیح خبره او درست خبره هغه دا ده چې دلته دې نه مراد کفار دي. کفارو دا ګمان او خیال وکړو چې دا پیغمبران مونږ ته بار وایي چې که زمونږ تاسو خبره ونه منله، الله مو نه منه او الله باندې ایمان رو نه رو، زموږ پیغمبري مو نه منله، نو الله به تاسو باندې عذاب راولي. نو موږ خو د دې پیغمبرانو بار تکذیب کوو او د دې خبره رد کوو، دوی له تکلیفونه هم ورکوو، دوی ته هم چې کوم دی ضرر هم رسوو، باوجود چې کوم دی هغه عذاب په موږ باندې نه راځي. نو چې دا عذاب په موږ باندې نه راځي، نو دا د دې خبرې دلیل شو چې دا پیغمبران موږ ته دروغ وایي چې دا الله طرف نه به تاسو باندې عذاب راشي. نو دغه دی کې بیا علامه
الوسی رحمه الله فرمای چې حق خبره دادا چې د انبیاء تعظیم او احتیاط پدې کې دي چې دلته دا نسبت چې کم دي خیر ته وشي، نه چې پیغمبرانو ته. مطلب دا چې کفارو ته د دې نسبت وشي چې کفارو دا ګمان او خیال وکړو چې د پیغمبرانو موږ ته د کوم عذاب باره کې ویلو، نو هغه عذاب چې کم دی دروغ ثابت شو. لہذا د دې دا وینا چې کم دی په دروغ باندې ده. او دغه دی کې جاءهم نصرنا، الله بیا راغی دوی ته زمونږ هغه امداد، گویا هغه عذاب په دوی باندې هغه ټیم کې بیا راغی. نو دغه دی کې چې کله عذاب پې راغی نو فنجي من نشاء، بس الله پس مونږ بچ کړل د هغه عذاب نه چې کوم خلک مونږ غوښتل چې هغه مؤمنانو پیغمبرانو هغه د عذاب نه بچ کړل، او دا کافران چې کندي په عذاب کې هلاک او تباہ کړل. ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين، او د الله عذاب چې کم دی نو واپس کیږي د قوم مجرمان. کله عذاب هغه وخت چې کوم الله مقرر کړی وي هغه ټیم کله عذاب راغی نو بیا دغه قوم مجرمان د عذاب نه ځان بچ کول نشي، او نو دغه عذاب دی نو واپس کیږي بیا شي. اوس الله فرمایي لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. و د قرآن کې چې کوم دا قصې بیانېږي کوم واقعات دا غوړي د عام قصو په شان قصې نه دي غوړي. دا واقعات کوم د انبیاء کرامو د سابقه امتونو بیانېږي نو په دې کې چې کوم دی عبرت خاوندانو د عقل لره. د یوسف علیه السلام په دې قصه کې دومره وی عبرت دی چې یوسف علیه السلام چې کوم د کم ظلم او زیاتی باوجود پاغي باندې صبر وکړو، بیا یو حسینه نوجوانه د خاندان خزي ولا ګناه ته دعوت ورکو، هغه د ګناه نه د ځان بچ کول لپاره قید خوښ کو، خو لیکن ګناه او نکړه غي نه ځان بچ کو. نو الله کم زیت ورسو، الله ولا سمر لوی چې کم دی اعزاز ورکو. دغه شان رونو چې کم دی پاغه باندې کم ظلمونه او زیاتی وکړو، او بیا هغه د خپل رونو چې کم دی هغه زیاتی معاف کړي، او الله چې کم دی بیا غرونه چې د طاقت قوت والا رونه هوا هغه وته بیا مخامخ ولار دي سټیټ کړي دي او خیرات او غلطي غواړي، او بیا په خپل هغه کرتوت باندې پیمانی ده. نو دلته شیخ ابو منصور ماتوریدی رحم الله فرمای چې په دې کې د الله پیغمبر ته هم یو قسمه تسلی ده چې یوسف علی السلام دارونه داغه په دین کې یو شان ور سره د یعقوب علی السلام په دین باندې د یو پلار زامنمو باوجود هغه چې کم دی یوسف علی السلام هغه خپل رونه داغي هغه ظلم زیاتی چې کم دی معاف کړي، او اخر کې چې کم دی بیا هغه ته الله یو لوی اعزاز عمر کوي. او په دې کې دی خبره ته اشاره ده چې ظالمان چې څومره ظلم کوي اخر کار به هغه ناکام او نامراد او مظلوم به چې کم دی الله اخر کې کامیابی. دا الله پیغمبره ته تسلی ساته، دا مشرکین کم تاسو باندې ظلم او زیاتی کوي داسې وخت پراشي چې عمده مشرکین به بیا ستا په خپل قدمونو کې پراته وي، څنګه چې مکه معظمه فتح شوله عمدغه مشرکینو د الله پیغمبر ته کم تکلیفونه ورکول اخر کې بیا د معافی طلبگار شو او د الله پیغمبر وته بیا معافی وکړه. او بیا د کافران دا و چې دا کم خبرې کم دا کم کلام کم دا پیغمبر بیانی ما کان حدیثا یفترا، نو دی وی دا د ځان نه جوړي، دا کسی او دا خبرې دي د ځان نه کوي. یو خدا چې الله وی ما کان حدیثا یفترا، ندی دا قرآن دا خبرې د ځان نه جوړ کړي شوی. کو دا الله پیغمبر خو تاسو ته معلوم دی چې د مخکې نه چا نه سبق نه دی ویلي، عالم سره ناس نه دی، استاد سره ناس نه دی، چې ته مدرسه کې سبق نه دی ویلي، تاسو ته خپته ده اے مشرکین مکه، او باوجود هغه تاسو د خبرو ته وا چې دا د ځان نه جوړي. نو چې کله دی تاسو داسې خبرې بیانې چې هغه بالکل د سابقه کتابونو کې مداغي ذکر وي، او دی چې کم دی د سابقه کتابونو نه خبرم نه دی، او دی هغه شان تاسو په تفصیل سره بیانې، نو دا دی خبرې ثبوت دی چې دا د وحی په ذریعه باندې الله ولا اطلاع ورکی خبر ورکی او به تاسو بیانې. ولکن تصدیق الذی بین یدیه، او لیکن دا قرآن خدا د سابقه کتابونو تصدیق کیا. دی قرآن کې چې کوم دی د سابقه کتابونو تصدیق دی، دا مصدق دی دا تورات او زبور د انجیل. وتفصیل کل شیء، او پدې کې د هر یو څه تفصیلم دی. تفصیل نه مراد کوم دی دا
انسان د دین او د دنیا چې څومره ضرورت دي د هغې باره کې باقاعده مفصل په دې قرآن کې د هغې دپاره یو هدایات دي، رهنمایي ده، که هغه عبادات دي، که هغه معاملات دي، که هغه معاشرتي خبرې دي، که هغه اخلاقي خبرې دي، که هغه سیاست دی، که هغه تجارت کاروبار دی، که هغه حکومت دی، د ټولو باره کې د دې قرآن مجید چې کنې باقاعده د رشد و هدایت کتاب دی او په دې کې د انسان د دنیا او د دین دواړو احکامات چې کوم دي شریعه په واضح الفاظو سره بیان دي. وهدى ورحمة لقوم يؤمنون، او دا کتاب رحمت دی او هدایت دی د مؤمنانو خلقو د پاره. د مؤمنانو دا تخصیص دی د پاره وشو چې مؤمنان د دې کتاب نه فایده اخلي، حالانکه دا کتاب خو د تمام عام خلقو د پاره هدایت دی، ولیکن چا چې فایده وانه غشتله دا غي ذکر نشو چونکه ایمان ولدینه فایده اخلي، ځکه الله وی چې دا کتاب هدایت او رحمت دی د هغه خلقو د پاره چې کوم مؤمنان دي ایمان خاوندان دي. وما ارسلنا من قبلك الا رجالا نوحي اليهم، ندی را لګلی مونږ پیغمبران روان دي ستانه مگر سړیم را لګلی دي، نوحي اليهم او غي ته مونږه وحی را لګلی دا من اهل القرى او دغه پیغمبران دا خاریو اوسیدونکو. افلم يسيروا في الارض، آیا پس تاسو ګرځینا سفر نه کوي په دې ځمکه کې شام او یمن ته او د خوا نور علاقو ته تاسو ځای راځئ نه، نو فینظروا پس وګورئ ګره کیف کان عاقبت الذین څرنګه و انجام دغه خلکو من قبل چې کوم ساتو روان تیر شوي دي، قوم عاد ته وګورئ، قوم ثمود، قوم لوط، قوم شعیب، دغه انجام ته وګورئ. ولدار الاخرته، او کور د اخرت خیر غوره دی للذین دغه خلکو د پاره چې اتقوا چې پرهیزګاری. افلا تعقلون، آیات تاسو عقل نه کار نه اخلي په دې خبرو پوهیږئ نه. حتی اذا استيأس الرسل، تر دې چې هر کله نا امید شو پیغمبر د خپل قوم د ایمان د نرو دونه، وظنوا او منکرین او کفار ګمان کو چې انهم چې بشک دوی قد کذبوا په تحقیق سره دوی سره دروغ ویلي شوی دي، وایي کوم دي پیغمبرانو کوم د عذاب دي ته خبرې کولې، نو آیا دا پیغمبران دوی ته دروغ ویلي دي. نو دغه کې جاءهم نصرنا، راغی زمونږ هغه نصرت کوی هغه عذاب په دوی باندې راغی. نو فنجي من نشاء، پس بیا موږ بچ کړل هغه څوک چې موږ غوښتل چې هغه پیغمبران او دغه قوم مؤمنان خلقو. ولا يرد بأسنا، او نو واپس کیږي عذاب زمونږ عن القوم المجرمین د قوم مجرمانو. لقد كان في قصصهم، په تحقیق سره شته په دې قصو کې عبرت لأولی الالباب، نصیحت د خاوندانو د عقل د پاره. ما کان حدیثا یفترا، او ندی دا قرآن یا ندی دا خبر، ندی دا قرآن یا د دې قرآن دا خبره یفترا چې د ځان نه جوړی کړی وي، ولکن تصدیق الذی، لیکن دا قرآن تصدیق کوونکی دی د هغه کتابونو بین یدیه چې کوم وړاندې دي نازل شوي دي چې تورات، زبور، انجیل دی. وتفصیل کل شیء، او په دې قرآن کې د هر څه تفصیل او وضاحت موجود دی. وهدى ورحمة، او دا کتاب چې کوم دی هدایت او رحمت دی لقوم، دغه قوم د پاره هغه خلکو د پاره یؤمنون چې ایمان وروړونکي دي. وما ارسلنا من قبلک، ندر علی گلی منگا پیغمبران روان دستانا الا رجالا مگر سری، نوحی الیہم منگ اغیت وحی علی گلی دا من اهل القرى، او اغی اوسیدون کی دخاریو. افلم یسیرو فی الارض، ای پس ایک حافظہ تاسو سفر نکوی پدی زمکہ کی، فینظرو چی پس اگوریں کیف کان عاقبت الذین، چی سرنگی و انجام داغی خلقو من قبلهم چکم ساتو نلوان دیو. ولدار الاخرت، او کور د اخرت خیر بهتر دی للذین اتقوا، داغی خلقو چکم تقوادار و پرهیزگار دی. افلا تعقلون، آیت تاسو عقل نکار نخلے او پدی خبر پوئیږئ نه. حتی اذا استيأس الرسل، تر دې چې هر کله نا امید شو پیغمبران د خپل قوم د خپل امت د ایمان نرونه، وظنوا، او بیا منکرین و کفار ګمان کو انهم قد کذبوا، چې په تحقیق سره دوی ته دروغ ویلي د عذاب بارکه. جاءهم نصرنا، دغه کې راغی د مونږه غ امداد، یعنی عذاب راغی. فنجي من نشاء، پس بچ کړ مونږه هغه څوک کم زنګ خوخو چې هغه پیغمبر او دغه پیروکارو. ولا يرد بأسنا، او نو واپس کیږي زمونږه عذاب عن القوم المجرمین، د قوم مجرمانو ګناهګارو نه.
لقد كان في قصصهم فتحقیق سرشتا پدی قصو کې عبرت للباب نصیحت خاوندانو د عقل د پاره ما کان حدیثا یفترا ندی د قرآن دا خبره چې د ځان نه جوړ کړی شوی دی ولکن تصدیق الذي بین یدیه لیکن دا تصدیق کیا دا قرآن تصدیق کون کې دی دغه کتابونو چې کوم روان دي د نازل دي وتفصیل كل شیء او په دې قرآن کې د هر یو شی تفصیل او وضاحت موجود دی وهدى ورحمت لقوم یؤمنون او دا قرآن هدایت او رحمت دی دا خلقو د پاره چې کوم مؤمنان دي ایمان وروړونکي دي